اوسنی عصر کې په دعوت د دین دعوت کې د ځوانانو رول څنګه دی؟ د ځوانانو رول په دعوت کې د ټولنې په هر برخه کې د ملا د تیر حیثیت دی. ځوانان همدومره چې د ټولنې په نورو برخو کې ارزښت لري په دعوت کې همدومره باید رول ولري. علي رضی الله عنه ځوانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې یا علي لأن اهدیک الله بک رجلا خیر لك من حمر النعم. که تا ته علي که یو چاته الله پاک ستا په لاس باندې دعوت وکړي دا تا ته تر سرو خانو غوره ده. د سورة والعصر په آخري آیتونو کې راځي چې والعصر الله پاک په زمانه باندې قسم کوي ان الانسان لفی خسر، هر انسان په تاوان کې دی. یعنی دا زمانه، دا وخت تیرېده، دا فارغ وخت ضایع کول، دا هر څه انسان تباه کوي. الا الذين امنوا، هغه کسان مستثنا دي چې ایمان راوړي، وعملوا الصالحات، نیک عملونه کوي، وتواصوا بالحق، په حق باندې سپارښتنه کوي. یعنی دعوت ته چې کله چاته وایي چې وروره دا کار کوه دا ښه دی، دا کار کوه دا ښه نه دی، دا په حق باندې سپارښتنه ده. وتواصوا بالصبر، او زغم باندې سپارښتنه کوي. یعنی د قرآن کریم دې صورت ته په کتو باندې په دنیا کې، په آخرت کې او د شخصیت په بریالي کولو کې 4 عنصر دي چې انسان پکې ځان په دې دنیا کې او په هغې دنیا کې کامیابولی شي: ایمان، نیک عملونه، حق باندې سپارښتنه، دعوت او په صبر باندې زغم.